چې کله حسین رضی الله تعالی بالکل یوازې پاتې شو، یوازې تمام مرګري شهیدان شو، صرف زنانه پاتې شوې، بچی پاتې شو، یو ناجوړه د حسین رضی الله تعالی زوی چې دغه نوم زین العابدین دی، په خیمه کې پروت دی، بیمار دی، هغه پاتې شو. حسین رضی الله تعالی خپل میدان ته ووتو، مقابل فوج والوي وي قسم په الله کو د حسین په شان دي بهادر مونږ لیدلی سلور او یا زخمونه په بدن باندې پراته دي او جنگيږي، تورې په لاس کې نیولې یک یوازې دی، یک یوازې او جنگيږي. خو د یزید د پوج کې چې کوم کسان دي هغه کوم ارتن شاته کېږي د حسین رضی الله تعالی عنہ دا یریږي چې اسنه زما وینه د نبی علیه الصلات زما لاسونه د نبی رسول د نصیب وینه چرته کړل شي، ارسله ورستو کېږي چې زما د لاس حسین شهید نشي ورستو کېږي دي. حسین رضی الله تعالی په اس باندې جنگيږي، خو یو ظالم راغی اس ولې ومړي ولکو. حسین رضی الله تعالی د اس نه راتاو شو کنه، نو پیدل شروع شو جنگ کوي، جنگ کوي لګیا دي تور چلی، په دې کې یو بدبخت راغی او گزارې پیو کو د حسین رضی الله تعالی د چپ لاس پرې کو چې پرې کو، په دې کې بل ظالم راغی د شاغالي نیزه په حسین زمکه داسې اوټم برجو اخوا دي خواته وته چې وته حسین رضی الله تعالی زمکه تراتاو شو او شهید شو. چې شهید شو دنه چې کوم ناجوړه بچي په خیمه کې پروت کوم زوی علي ابن حسین زین العابدین هغه الته چغې کړې وی الحمدلله الحمدلله، ټول زنانه تر ټول شي په چغو ورته شوې، په پلار د شهید شو ته وایي الحمدلله، پلار د شهید شو او ته وایي الحمدلله. نو زین العابدین په جړه شو، زمونږ بمرو زمونږ روحونه له څوک راځي، بام میدان ته د 1,24,000 پیغمبرانو روحونه راغلي دي، زما د پلار د روح اوچتولو دپاره، د حسین د روح دپاره د 1,24,000 پیغمبرانو روحونه میدان ته حاضر شوي، ځکه مې وایي چې الحمدلله. الله چې کله حسین رضی الله تعالی شهید شو کنه، دلته عبید الله بن زیاد لعین لا د حسین رضی الله تعالی سر په خانک کې راوړل شو، سر یې پرې کړی دی او خانک کې ایښی دی، او عبید الله بن زیاد چې کوم د کوفي ګورنر دی هغه د حسین رضی الله تعالی سر راوړو داسې ورته مخې ته کېښودو. روایتو کې راځي تاریخ لیکي وایي د عبید الله بن زیاد د ملعون سره د دې لعین سره یوه لښته په لاس کې وه داسې که نه، وایي د حسین رضی الله تعالی دا شونډې پې داسې والي، دا شونډې پې داسې والي که نه، او د حسین رضی الله تعالی د حسن مشهور خلکو به وي حسین ډېر ښایسته دی، نو دا شونډې پې داسې والي وي خلک وایي چې حسین ډېر ښایسته دی، مړه په دې کې کوم ځای ښایسته دی. او بیا ورله دا پوزه داسې واله که نه چې دا پوزه یې په لښته واخلي، یو صحابي چغې کړې په ژړا شو او د عبید الله بن زیاد دا لاسونه وولو وایي مه کوه مه کوه مه کوه، د کومو شونډو نه چې قسم په الله ته دا لښته راچې که نه، ما نبي علیه السلام لیدلی چې دا شونډې ښکل کړي دي، د کومې پوزې نه چې ته دا لښته راچې که نه، وایي زما د الله په ذات قسم چې ما د نبي علیه السلام پوزه لیدلې یم دقه شانتې پوزه وسم چې د نبي علیه السلام د نصیب پوزه ده، دا مه وخه په لښتو باندې، دا ته څه کوې دا ته څه کوې. بیا عبید الله بن زیاد د حسین رضی الله تعالی دا سر یې راواغستو، دا سر او د نبی علیه السلام د خاندان بیبیانې دي او یو ناجوړه بچی دی د حسین رضی الله تعالی زین العابدین، دا د یزید دربار ته یې راوستل، پوجیانو راوستل، او عبید الله بن زیاد خوشحالي چې ماله به یزید اوس لوی انعام راکړي که نه، ماله به لوی انعام راکړي، د حسین سر به ولراوړو د هغه نه به خلاص کړو. نو چې کله دا سر د یزید مخې ته کېښودی شو که نه، نو یزید ورته وایي عبید الله بن زیاد ته تا ته خو ما دا نه وولي چې دی قتل که، دا خو بغیر هم د دې نه کېده، وایي ستا مور څومره بدبخته ښځه وه چې ستا غونته بدرنګه زوی زېږولی چې تا د نبي علیه السلام نوسې قتل کړو. نو تاریخ لیکي وایي د نبي علیه السلام د خاندان زنانه چې څومره وي که نه، هغې به ځان باندې غټې غټې سردرې یې راچولي، داسې ښکته ځمکې ته یې کتل، ټولې زنانه د اهل بیت چې کومې زنانه غټې سردرې پرې پرتې وي داسې ځمکې ته یې کتل. د حسین رضی الله تعالی دا ناجوړه زوی دی پاتې شوی دی، دې مو چې یو ظالم په ده باندې هم توره اوچته کړه، خو بل یو کس راغی دې ناجوړه دی دې مو وجنه. نو دې چې کله د یزید دربار ته حاضر شو نو ده هم داسې ځمکې ته کتل، ښکته یې کتل. نو یزید ورته وایي دا لږ څوک دی دا ښکته چې ګوري دا بچ شوی چې دی، وایي دا د حسین زوی دی که نه، دا د حسینو زوی دی، وایي څه دې نوم دی، وایي زین العابدین، وایي زین العابدین بره ما ته لږ وګوره که نه ولې ځمکې ته ګوري. نو زین العابدین ورته څه وایي په ژړا شو، وایي زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې په کوم مخ باندې د الله لعنت ورېږي، ای یزیده زه ستا مخ ته څنګه وګورم چې په کوم مخ باندې د الله غضب ورېږي، زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې د کوم مخ او د کوم لاس د وجې نه زما بابا قتل شو، زه هغې مخ ته څنګه وګورم چې کوم لاسونه او کوم مخ زما د بابا په مرګ کې ملوث دي. او بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها د حسین رضی الله تعالی لور ده، فاطمه رضی الله تعالی لور ده، د مور نوم یې فاطمه و که نه، خو خپلې لور له یې فاطمه نوم ایښی و. وایي دا زنانه پکې څوک ولاړه دا غټ څادر چې پې پروت دی، وایي دا فاطمه د حسین لور ده که نه، دا یې لور ده. نو خپلې ټبر ته یې وي دا زنانه ځه خپل کور ته بوځه، دوی اخوا بوځه کور ته. فاطمه ورته وویل وایي ای لغینه زه ستا کور ته نه ځمه، ای بدبخته زه ستا کور ته نه ځمه. وی واوره ای بدبخته یو څو خبرې زما واوره، مونږ د نبي علیه الصلاة والسلام خاندان یو، مونږ اهل بیت یو، مونږ سیدان یو، ته به مونږ ته د وینځو په نظر د نن نه بعد ګوري، حاله حیا نه درځي، ته به د نبي علیه السلام د کور زنانه ورته د وینځو په نظر ګوري. نو خپل ټبر ته وی یزید وی زه ورله جواب نشم ورکولی ته وله ورکه، زه ورله جواب نشم ورکولی ته ورله ورکه. هغې ورته وی ټبرې وی راځئ زموږ کره کور ته، وی نه ځم ستا کره کور ته، وی چېرته ځئ، وی موږ مدینې ته ولېږئ، زه خپل بابا ته شکایت کوم چې ستا نوستی ستا امتیانو په
کوم ظلم شهید کو زه خپل بابا ته شکایت کوم زه د نبی علیه السلام روزې سره ودرېږم زه ورته په چغو چغو ژاړم چې راشه امتیان دې وګوره ستا د بچي سره کوم ظلم وکړو ما ته مدینې ته ولېږه ما مدینې ته وولېږه زه د نبي اسلام قبر ته ژاړم دا حسین رضی الله تعالی په دې بې دردۍ سره دوی شهید کو او چې کله حسین رضی الله تعالی څنګه شهید شو کنه نو مدینه منوره کې ام سلمہ دا یو زنانه رضی الله تعالی عنها هغه د خوبه ناسه پیلا پاسې داسې چغې کړه خلک ورته راټول شوي ولې دې چغه وواله ما په خوب کې نبی علیه الصلاة والسلام ولیدو ویښته په ډېر ببر او د خاورو څخه و او یو د شیشې بوتل ورسره په هغې کې ورسره وینه وه ما ورته ویل چې یا رسول الله دا دې څه حالت جوړ کړی دا ولې ما ته ویل چې بچیا زما نوسې نه دی حسین هغه خلکو ډېر په بې دردۍ شهید کو زه د هغه شهادت له تلم په دې بوتل کې مې ته وینه راوړه هلته کې مدینه منوره کې خبر شوله چې دلته څنګه به حسین رضی الله تعالی توره وچلېدله وروڼو غرض مې دا کو چې دا ورځ هغه ورځ ده ښه دردناکه ورځ ده چې په دې باندې حسین رضی الله تعالی ته څه میلاو شوی دی شهادت میلاو شوی دی د حسین رضی الله تعالی په شهادت باندې موږ له ویر نه دی پکار موږ له جړاګانې نه دی پکار موږ له دا پکار دی چې حسین رضی الله تعالی شهید شوی ولې شهید شوی باطل ته سر نه ټیټ کړی ځکه شهید شوی دی یوازې و خو یې ناحقه نه منم ناحقه نه منم زما د بابا طریقه دا نه ده زما د رسول الله دا طریقه نه ده په کومه طریقه چې یزید راځي او د مسلمانانو بادشاهي علي په پاکستان کې داسې نرس ویشته دی د کلي نه آزاد شوی دی تر ننه پورې څوک راپاڅېدلي دي چې یاره دا کم چې راځي دا طریقه نه ده د اسلام دا د مسلمانانو حکمران نشي کېدی زه د بادشاهت نه منم دا ملک په لا اله الا الله آزاد شوی دی نو ولې پکې لا اله الا الله نشته دی حسین هم دا خبره کوله که نه چې موږ مسلمانان یو لا اله الا الله وایو یزید په کومه طریقه چې راځي دا طریقه زما د پیغمبر نه ده نو موږ دا پکار دی چې باطل ته مخې ته ودرېدل پکار دي حق کې کو دې سر ځینو سر ورکه خو حقو مفرده دا موږ ته دا واقع چې دا سبق راکوي موږ ته